प्रोग्राम रेडियो करने का अभी शुरू करें। آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زمان معززو مسلمانانو محترم وغنو زاوند الله رب العالمين حمد و شکر ادا کوم چې زموږ تاسو لپاره د شپږم ځل لپاره د الله رب العالمین د دین د اورېدلو توفیق راکړو. زما معززو او محترمو وروڼو، دا اجتماع د مکتب تعاوني لدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات په نگرانۍ کې د شپږم ځل لپاره منعقد کېږي د حایل په منطقه کې. د دې اجتماع چې کوم هدف او مقصد ورونو هغه د الله رب العالمین په دین باندې د ټولو مسلمانانو تربیت او روزنه ده. صرف په دغه مقصد باندې دا سالانه اجتماع موږ ستاسو منعقد کېږي. د دې اجتماع لپاره زموږ ستاسو چې کوم هغه خواږه مېلمانه چې د ورځو ورځو ورته موږ تاسو سترګې بلارې وو هغه هم رارسېدلي په خپلو موضوعاتو باندې به انشاءالله بیان کړي. لیکن ورونو زه اول تاسو ته د دغه مکتب چې کوم د هغه په نګرانۍ کې دا اجتماع منعقد شوی د هغې تعریف کوم. مکتب تعاوني لدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات دا یو اسلامي او دیني مرکز دی چې د دغې مرکز مقصد او هدف صرف دو خبرې دي. یو خو په دې ملک او په دې علاقه کې هغه مخلوقات چې د الله رب العالمین د دین نه او د الله د لوی نعمت د ایمان او د اسلام نه محروم دي هغې ته دعوت ورکول، د اسلام خوبیان او محاسن هغوی ته واضح کول. او الحمدلله په دغه جانب کې تر اوسه پورې تقریبا هغه خلک چې د الله رب العالمین پر لوی نعمت باندې مشرف شوي نن 4000 ته تعداد رسېدلی. دا لوی بشارت زه تاسو ته درکوم. که یو طرف ته په دنیا کې دا کوشش شروع دی د کفارو او د یهودو دسیسې دي چې مسلمانان د خپل دین نه منحرف جوړ کړي، لیکن په مقابل کې هغه اسلامي دعوت هم ډېر په سرعت او تیزۍ سره روان دی. نن په مختلفو علاقو کې د الله رب العالمین په دغه دین کې په ډلو ډلو خلک په اسلام او په ایمان باندې مشرف کېږي. نن صرف د حایل په منطقه کې هغه خلک چې په اسلام باندې مشرف شوي د هغوی تعداد 4000 ته رسېدلی. دویم هدف او مقصد د دغه مکتب هغه دا دی چې په دې ملک کې هغه مسافرین خلک چې د خپل وطن نه مسافر دي هغوی یوازې دا نه چې دنیا وګټي بلکې د دنیا سره سره باید هغوی د الله رب العالمین د دین نه مستفید وګرځي. نو د هغوی لپاره دا پروګرام شوی
مرکز نه ډېر په اسانۍ سره استفاده وکړي. په مختلفو ژبو باندې پروګرامونه شته چې یو د هغه ژبه ده چې مسؤلیت یې موږ ته حواله دی د پښتو ژبه ده. د هغې مقصد هم دا دی چې موږ او تاسو د دنیا سره سره د الله رب العالمین د دین هم برخمن جوړ شو، چې د دنیا سره د الله دین هم خپلو کورونو ته ویسو او هغه د الله رب العالمین دین خپلو کورونو ته د ځان سره ویسو او هغوی ته هم د الله رب العالمین دین او اسلامي احکام ورسو. نو دغه دویم مقصد و. د دغې لپاره په دغې مقاصدو کې یو مقصد دا دی چې دا سالانه اجتماع منعقده کېږي چې د هغې لپاره موږ هر کال هغه مشایخ او مېلمانه دعوت کوو چې هغوی زموږ دې دعوت ته لبیک ویلی او خپلو بیانونو باندې انشاءالله هغوی تقریر کوي. د دې پروګرام چې نن د پنجشنبې ورځ د 1410 هجري کال د 5مې میاشتې 26 تاریخ یعنې د جمادی الاولی 26 تاریخ دی چې دا د 2009 میلادي کال د مۍ د میاشتې 21 تاریخ سره سمون خوري. دا اجتماع زموږ ستاسو منعقد کېږي. د دې اجتماع 3 برخې او 3 نشست لري. په اوله برخه کې انشاءالله زموږ ستاسو هغه خوادونه ده هغه به بیانونه دي. د هغې نه وروسته په دویم نشست کې او په دویمه برخه کې هغه ثقافي مسابقه چې کوم د حایل په منطقه کې جوړه شوې او په وروڼو باندې هغه د سوالونو پارچې تقسیم شوي وي د هغې نتایج به اعلانېږي او ورسره که له چا سره کوم سوال او جواب وي انشاءالله د هغې به هم جوابونه کېږي. او دریم نشست او دریمه برخه چې د پروګرام په انتها کې انشاءالله موږ تاسو به لمونځونه کوو. د ماخوستن د لمانځه لپاره مکمل پروګرام دلته شته، د حمامونو انتظام هم شته. په همدې ځای باندې به موږ تاسو ماخوستن لمونځ کوو. وروڼو ته پکار نه ده چې هغه تشویش وکړي انشاءالله. او د ماخوستن لمونځ په هغې کې سنت هم دا دی که تاخیر شي فرق نه کوي بلکې ثواب او اجر لري. دا چې وروڼو دا اجتماع دا یو دیني اجتماع ده او د دې لپاره موږ تاسو ته وخت ورکړی چې څه نه څه د الله رب العالمین د دین نه موږ تاسو مستفید وګرځو. نو زه یو څو وروڼو ته یو څو ارشادات فرمایم. هغه ارشادات هغه دا دي چې له ټولو نه مخکې باید پکار دا ده چې موږ تاسو دا بیانونه ډېر په غور سره واورو، ډېر په سوچ سره، ځکه چې موږ تاسو وخت ورکړی د الله رب العالمین دین ته دې ځای ته راغلي دنیوي کار پرېښی بل پرېښی پکار نه ده چې هغه خپل هدف ته موږ ستاسو سره خراب شي. ځکه شیطان مدار دشمن دی، کوشش دا کوي چې په دې ځای کې موږ تاسو د الله رب العالمین د دین نه غافل وګرځي. لیکن کوشش به موږ ستاسو دا وي چې ډېر په غور سره او په اخلاص سره بیان واورو. ځکه څوک چې په اخلاص سره بیان واورو د بیان اورېدل دا د عیني عبادت د ورو اخلاص پکار دی. که اخلاص وکړو الله رب العالمین موږ تاسو لویه پیدا راکړي. دویم ارشاد دا دی چې کوم وروڼو سره کوم موبایل وي او جوالونه وي هغه ټول بند کړي او ثابت وګرځو، ځکه چې د هغې له وجې نه ټول وروڼو ته تشویش وي. او دریم ارشاد دا دی چې خاص کر هغه زنانه زموږ ستاسو خویندې چې دې ځای ته راغلي هغې ته خاص دی چې په خپل منځ کې د خبرو نه اجتناب وکړي، ځکه دا ډېره لویه ګناه ده چې د الله رب العالمین د دین بیان کېږي او د دین د بیان اورېدل کوشش نه کوو او په خپل منځ کې خبرې کوو. دا انسان دی په خپل ځان باندې بېویلېږي، پکار نه ده. ځکه دا د مسلمان صفت نه ده. د مسلمان صفت دا دی چې هغه د الله رب العالمین دین ته وکړي هغه واوري. بل هغه ماشومان چې هغه راغلي د هغوی کنټرول وکړي چې تشویش جوړ نه کړي، ځکه دا مرکز دا یو دیني مرکز دی. په دې کې مختلف پروګرامونه کېږي د دې احترام وساتو. همدا رقم د دې مرکز د صفایي خیال ټول وساتو. او اخرنی ارشاد چې ټول وروڼو خاص هغه دا دی چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر کېږي پکار دا ده چې موږ په هغې باندې درود ووایو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقوقو کې یو حق په موږ باندې دا دی
چې په هغه باندې د هغه د نوم سره باید موږ ټول په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایو. کوم وروڼه چې د ځای ته راغلي او بهر د دروازې په خوا کې ولاړ دي، هغه وروڼه چې د استقبال لپاره انتخاب شوي هغوی د خپله ډیوټي عملي کړي. کوم وروڼه چې بهر دي هغه دې دننه راولي، دلته دننه ځای شته چې تر څو پورې دننه ځای ډک شوی نه وي بهر کوشش وکړو هغه ټول راولي او ټول راشي. ځکه د دې وروسته بیان شروع کېږي. د پروګرام په دې حصه کې زه خپل محترم مېلمه شیخ سید ابوزبیر عبدالسمیع ته خاص کوم چې هغوی په خپل موضوع باندې شروع وکړي. هغوی ته موضوع ورکړل شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقونه په دې امت باندې. هغوی ته خاص په خپل موضوع باندې شروع وکړي. د الله رب العالمین نه سوال کوم چې هغوی ته توفیق ورکړي چې د قرآن او د سنت په رڼا کې موږ تاسو ته بیان وکړي. او بیا د الله رب العالمین نه سوال کوم چې ټولو ته د دغه بیان نه فایده ورسي او الله موږ تاسو دغه بیان نه مستفید وګرځي. شیخ صاحب ابوزبیر عبدالسمیع.
فوق نسي أو بيعطاك خبرهم بليك عملي بڑا تنور نبيانه مسلمانه صفات رب العالمين قرآن الكريم की तब पढ़े देखिए नबीانه صفات توشار داره تبع أداء أحباب بيانشي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أحباب سنة بيانشي تداوي سمعنا وأطعنا هي الله مستحكم أو صار رسول أحكام مواردا أو سرد ميتا نطوي حتى أحسن كاميا الموضوع की सवाल छुपाने वाली मुख्तसर बयान को हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ुड़ा बतफाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहक़ दे उम्मत बनी dan hakda umat bani sebar berasiti baik semuji atau dari syakhsiyat si antara akhiratnya pinambar bersebut aku paham sekali bagi seorang atau di tersedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakna قرآن और सुन्नत की कुरान करीम और सुन्नत की एक पेशी और दहाती और दहाku पूरा बयान बनी मुख्तसर वाक़ई शुरू है तो प्रभु जाकर के बाकी तबरीबा तिरवाहु तरकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्सियत दे Jadi berhaka berpihak sara antara di dunia atau cabuna berikan kerana rata di dunia kufur syirik atau narawau qabaih cabuna antara khatam dan atau dasi syariat yang bertawarul jika di syariat sara insanan سعادة أو ذلك بختيا خودان مدرزة الجاشق منهم أو تهرى ترتبوا جهالتوا قباحتوا نرووا زلوا بإنصافوا أو منكراتنا شعادت بكي مبتلاو إنسان وعلم عود حديث كرامي si antara sebagai jusuku darul bagus pada zaman ada antara besar bagus untuk keharamku kehajamu bagi dekat tidak ahli kitab dapat jauhi membahkari dinus bihkari syariatul mandi batu dari alawa betul khalq Allah Quran di bagus keharamu kehajamu sebagai kata syariat أو دين بينهم ودرس حالتي أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم راولد خرقتي بنت أو رڑا أو خرقتي برجال أو دخل رسول الله رفضنا أو دخبحته دنا رواه منكراته أو دبديني وشدرا أو دحابوني ملكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هغوية تندا أو مسؤولية أو وظيفة الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم متخطاب دي شيء پیغمبر اے رسول الله دي خلقتا دي عالمتنا خبر مرسوا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا خلقوا الناس خطاب عام دي ايه مارينو او ايه سنانو حمدارا يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة پیغام تهم شامل دي تكسر انسانوں تا شامل اللہ خطاب پہ کہ تو
شوي رسول الله إليه جميعا طول خلقته يا رب العالمين ربوبیت صفت ذکر گئی جسوک دے اللہ دا ذات دکان رانی لکشوے کہ ابو السماوات حضرت پارا باچائی دا اسپارنا و دزمکی دا چه اسپارنا و دزمکی کا ذکر شروع معنی دا چه برانی نظام مالک او دستکتنی نظام مالک حضا اللہ دے داسې ذات چې د هغه د اختیار او د تصرف او د واک نه هېڅوک نشي وتلی څه چې په سترګو لیدل کېږي موږ یې پېژنو او که نه پېژنو لیدلي دي او که موږ نه دي خو چې د الله نه علاوه دي او هغوی باندې د مخلوق اطلاق کېږي د ټول اختیار او ملک او تصرف د رب العالمین او د الله تعالی مناسب هغه ذات دپاره د تاسو ته رالېږل شوی موږ دا ورته ووایه ژوند او مرګ هم هغه راولي یحیي ویمیت څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی حق هغه دا دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې انسان او بنده ایمان راوړي الله دلته د هغه اولنی حق ذکر کوي او ورته وایي چې خلکو ته یې اعلان وکړه چې ته د الله لپاره لېږل شوی هغه ذات لپاره چې باچاهي د اسمانو د ځمکې د هغه په لاس کې ده مرګ او ژوند د هغه راولي دغه عظمت او دغه جلال او دغه لوی ته انسانان متوجه شي چې دا معمولي رسول نه دی معمولي استاد یې نه دی دا د اله العالمین د رب العالمین دپاره لېږل شوی دی چې ستا اختیار د ټول عالم اختیار او واک د هغه په لاس کې دی نو انسان متوجه شه چې هر کله اختیار د اسمانو او د ځمکې د هغه په لاس کې دی ژوند او مرګ هغه راولي نو د عبادت مستحق هم هغه دی لا اله الا هو یحیی ویمیت د عبادت حقدار د هغه نه بل څوک نشته دی چې هر کله اختیار د هغه په لاس کې دی دا خبره د دې موجب او سبب دی چې عبادت به هم یوازې د الله کېږي بندګي به هم یوازې د الله کېږي او د الله په بندګۍ کې دا خبره شامله ده چې الله یې ذکر کوي چې فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته نو تاسو ایمان راوړئ الله او د هغه په رسول باندې چې هغه نبي هم دی الله تعالی دواړه صفتونه پکې جمع کړي دي چې هم رسول دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا وایو چې نبي صلی الله علیه وسلم ولې د رسالت معنا او رسول معنا دا ده چې الله تعالی رالیږلی دی هغه شخص دی چې په الله په خپله ایمان لري ځکه په الله باندې ایمان داسې حق دی چې دا حق ټولو ته شامل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم لازم دی چې په الله ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې باندې الله تعالی مکلف کړی چې په الله ایمان راوړي الله یې هغه ایمان لري الله خبرې الله کتاب دی یا چې تاسو په صبر راشي واتبعوه بهدي تدريب نظر کوي ليحصل نبي کوي رسول صبر راشي اولنی حق دا دی چې بنده په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي د الله تعالی باندې ایمان راوړل وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل فرض دي هیڅوک مسلمان کېدلی نشي هیڅوک مؤمن کېدلی نشي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي دا اولنی حق ځکه مسلمان په څه شي مسلمانېږي په دې باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عبادت حقدار الله تعالی وسوک نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله استاد دی د الله تعالی انتخاب حق دی د هغه په طریقه باندې صلات باندې
معبود معنا هذا جدا داسي شخصية أو پیغمبر دے جدا درست پیغمبر رب ایمان رسول كده ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الله محمد صلى الله عليه وسلم بتاسوكي بچاپدار ملے بڑے کتابہ رسول ہے اور ہر شخص دے جو پیغمبرانو سلسلہ بارے ختم شویدہ ایمان پر رسول بارے دا خبر پر ایمان پر رسول کے داخل آیا رسول کا دعوت کی چلے گا رسول راضی دعوت دعوات رجانا کذاب ہے ودریو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس آپ امت کی واقعات مرکتہ امت جارو داس خرقہ دیش نصار کا رکھیں گی وہ بڑے کام کی خدا بڑے کا رکھیں خلق کے خوشبے گی وہ دیش کا سابیان دین مدنان ہوتا جارا کا رکھیں گی كلهم يسمعون أنه نبي إذا قالت فقط في جزء من أمره وتاسو خبر شيء إلى نبي الباني وما المستقبل من رب العالمين ولا وقت من عنده وبرده لا تعبيد الأول هذا تعبيد إخبار شيء سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو من بارك جابوا تعبيد الأمة ولا أو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل جناكون كنابين تجاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ایمان کا حکم ادا کرتے مسلم کے نمبر بڑا نہیں اس کو دعوت کی اول سلسلہ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كتاب نازل کرے پھر بہترین کتاب کو تصدیق پہ بہترین کتاب پر حاکم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت راوڑے دے حقدار شریعت دے جامع شریعت دے اور شریعت روانی حاکم دے مانا دا جو شریعت لا منسوخ دے سوتے یہودیت داو گئی سوتے رسوانیت داو گئی اگر دعوائے اس سے جدا ہر نیو پدی مکلف دے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پر ایمان کروڑی دا پر ایمان رسول کی داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ جامع شریعت پر کرے قوم کتاب کیا دعوت کرے جو قرآن کریم دے جامع کتاب دے غیر من علیہ ایمان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلا خبر داخل ہے چیت دن ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت و پیغمبری پور خلق شاکرہ انی رسول اللہ علیکم جمیع دعوت کی داخل ہے رسالت پور تشامل ہے سوک نشیمت ہے سوک داتا ہو کہ جناب سر تورات کتاب دے سوک دا ہو کہ سر انجیل کتاب دے اور لکھتا مستاد عویش مشوری جو وحدت ادیان مردوئی جتن پر پوری شانت دینی مری خلق باندے خلق حق و باطل کر رکھی اور بدی دارنا خلق بیدی نکئی پور حق دین مری تورات اللہ کتاب ملے انجیل اللہ کتاب ملے التوراة حكم بغير مسلمانا يجيب حكم مسلمانا هو شرط دين دي نعم خبر باطل التوراة الله منسوخ کر دے قرآن کریم بانے داغن احکام منسوخ دی انجیل احکام منسوخ دی دا ادا جدا ثابت شي دا توراة دے موسی علیہ السلام تعالی ورکڑے او دا حال کتاب دے انجیل عیسی علیہ السلام تعالی شویلے سره دې چې دعوت کې جنان دي هر توراة چې الله موسی علیہ السلام ته ورکړو هغه به شي ثابت نه ولې تاریخ کې حال باندې دا چې کوم څه کوم کتاب مقدس وي په دې کې چې تورات دې یې ده دا هغه تورات دې چې موسی علیہ السلام او یا هغه چې عیسی علیہ السلام راغله چې په دې موضوع کې تفصیل ډېر دی ورنډه وکړو نو دوست رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو معنا دا ده چې د شریعت جامع شریعت نه هیڅ چا روان دي چې هغه به داو کې چې نه سب شریعت خاو هذا شريط منسوخ ثابت شيء دا هغه وحیدة چې الله باندې کړی دا باندې راځي چې محرمي ظاهر کړی منګړتي او الله دې منسوخ کړی چې هو د سره تحریف کړی دی پراپ باندې شاهد دی چې دا الله کار بدل کړی چې دا الله کار بدل کړی دی هغه ته کوم تاسو تاسو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر تاسو دا کتاب خبره کوي دا کتاب یو مساره تاسو یې تصدیق کوئ به تکلیف کوئ دې شي خبره حقیقي باطل کړی او یې خبره باطل دي هغه چې پاتې دې کې به تفصیل دی ځکه هغه چې ټول دا کار باندې شریعت رد کړی دی هغه پورا ته وو او چې شریعت کې ساکت پاتې شي دا دې ساکت پاتې کیږي دې تصدیق کو او دې
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به الا دخل النار وقسم الله اي والذي نفسي بيده قسم دې ما په ذات باندې چې زمانه پښتانه کلاس کې دی یهودي ته زما خبر ورسېږي زما رسالت خبر ورته ورسېږي چې زه رسول یم نصراني ته ورسېږي چې زه رسول یم او بیا پټ شي او هغه شریعت چې ما راوړی دی هغې باندې ایمان ناکړي مګر هغه ورته داخلېږي دا باندې ختمېږي الله تعالی فرمایي انذركم به ومن بلغ قرآن باندې دا وایي پیغمبر تدا و چې دا ورته ووایه چې زه تاسو ووایم په دې قرآن باندې هغه څوک چې چاته دا قرآن رسېږي قرآن هم عام دی او ورته وایي چې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ته موږ بھیجے گئے رحمت ټول عالم ته یهودي دی که نصراني دی که مسیحي دی که بل دی که بل دی که هندو دی که سکھ دی که بل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ټول ته شامل دی ټول په دې مکلف دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي او چې ایمان یې راوړو دی جهنم مسلمان نه دی همدا ایمان پر رسول صلی الله علیه وسلم کې دا خبره داخله ده متوجه شئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته رسولی امت ته نصیحت او خیرخواهي پوره معنا سره کړې ده هېڅ قسم تقصیر او کمی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې نه ده کړې ذکر الله ته خطاب کوي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته اے رسولا دا احکام رسولا او کدا دا احکام رسولا فما بلغت رسالته دا رسالته پیغام به تعالی رسوله زموږ په ایمان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین پر رسوله چاته دا مجال دې پرې چې نظام نه کړل پر عقل پر ذوق پر کشف او پر وجد دا خلق استراحات دی ځینې وایي ما ته دا وجد او جذبه کې دا خبره باندې شوې ده ځینې وایي زما ری ماته داخلي زما نظر داسې دی ځینې وایي چې زما ذوق داسې وایي ځینې وایي چې ما ته کشف کېږي نن کشف اعتبار لري نن ری اعتبار لري نن قیاس اعتبار لري د شریعت مقابله کې او د جذبات اعتبار ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین رسولی دی امت ته پوره معنا سره د الله احکام ورسولی دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لقد ترکتکم علی المحجة البیضاء او د روایت کې على البیضاء ما تاسو قسم دی چې وایي ما تاسو پرېښی په سپینه ورپره خلار باندې داسې لار پرېږدمه ګټه ده چې دا دې شپه د ورځ اوږده کې دا معنا ده په دې شپه نشته اوږده پکې نشته ما چې کوم شریعت راوړی دی صفا شریعت دی روښانه شریعت دی احکام یې واضح دي هغې کې غموز او خفا نشته دی هغې کې داسې شی نشته چې د سړي انسان عقل ورته نه رسېږي صفا صفا پکې نشته ټوله ورځ ده لا یزیغ عنها الا هالک د دغې لارې نه د دغې شریعت نه نه کږېږي نه بېګانې کېږي مګر هغه څوک چې خلق نو ایمان پر رسول صلی الله علیه وسلم کې دا خبره داخله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته پر رسولی دی نو ځکه الله دا آیت نازل کړو پیغمبر باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا د سفر نه مخکې یو اتې ورځې علما لیکي د عرفې په ورځ باندې الله تعالی دا آیت نازل کړ چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الله تعالی دا آیت نازل کړ چې اليوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما تاسو ته دین پوره کړی دی واتممت عليكم نعمتي او ما تاسو باندې خپل نعمت تمام کړی دی ورضيت لكم الاسلام دينا او اسلام ما تاسو ته دین پوره کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو نه مخکې تقریبا یو اتې ورځې دا آیت نازل شو چې الله اعلان وکړو په دې خبره باندې چې انسانانو تاسو ته ما دین پوره کړی دی نعمت مې در باندې تمام کړی دی اسلام ما تاسو ته دین پوره کړی دی هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غټه مجمع کې چې آخرنی حج د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو یو اتې ورځې وروسته تقریبا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډېر ګڼ صحابه باندې کې حاضر په دغه حج کې اعلان کوي او خلکو ته وایي چې ای خلکو ای تاسو
तसला खबरको जमात अस्करिना सवरे दे और करने सवरे खरब को कोई और बड़ी गवाही जो ताकि सवरे दे हम बड़ी गवाही ताकि सवरे दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान तरफ तकी अवई जनता मफशद ए अल्लाह के दवाओं से जमा साथ सब तरह सवरे दे ये बस हम ईमानी जिन्हों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पूरा सवरे दखल पूरे कानून जरूरतें खबर में अपने वो तकसीम मानता कि चिमोता लगा परिमित भी तकसीम मानता देव वजना दा खबर में नजर के वसातु कि सड़े राज दिया हो जब शरीयत के निजाम आए कार पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई सबूत ने हरा इतिबार करी हरा भी करे ये वजह इमाम मालिक रहमतुल्लाह वही वो जिसों का मान गई कि मंज़ामा चाचता मान को कि उकातरा में बिलाती अब यारा हसनतन अब हमें में खोज ता खबरात दे अब ता दिन दे अब ता मान के चिता दिन दे वैदत मान से ता के कातक के ता के लिए मुसातरा के पता खान अपने सारदा तब हकीकत की ता के मुसातरा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा की खैरत करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इशारा की खैरत करे वली कदला आदि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन पूरा और जैसे जरूरत के चिराग सारा के खबर करो जाके तुम बिना आगे तो बेटू पर के चिराग बिना असर देना वो रसूल के तो बिना तला कुछ रखने फकत साम अन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसालता मेरे तो ईमानदारी के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस खैर सारा की खैरत करे लेकिन पूरा कर सके सकावे कि कमालत यकुन यौम इदीन फला यकुन यौम दीना जहां औरसकुम शैतिन नौ हगारन दिन बिसिकर से दिन हाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावले वले विच अल्लाह ताला ने करे जाने अकबर फरको अल्लाह विच दिन का पूरा करे दे और या मुनासे वापसी या अब्दुल्लाह वापसी और रेडर वापसी की जिनासे दाद भी ये खबरी दी दा हकीकत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले वो सही माना सर ईमान और नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले ईमान माना दादा जरा के मुसाती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन पूरा करे दे चामन गड़ते जरूरत और हाजत न रहते दावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरी हुआ देखते हैं कि अल्लाह इसमें नजर नहीं रखने के मगर हम उम्मत सुबह है अल्लाह का खुदाने हम खुदा आगे का दत्ता को आदा खैर मा यानतु लहु इसमें रब खुदा है हदा सुबह खैर अल्लाह खुदाने खुशवे का गानी और इस शर शहादत पे जानते हैं आगे इधर अपने जब उम्मत की जाने या वो फका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने ईमान करो कि दाता के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर नदीर ने अगर बच्चे की शक्ति हुई जितना अफसरना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इला अल्लाह बिइذنه व सिराजन मुनीरा ए पर उतने गए शाहिद वो उम्मतुल भाई उम्मत का शाहिद और गवाह है व यकून रसूल अलैहि शहीदा और बंदा किसी ने वक्त हमदा सवाबुल बरी जन्नत बांधी और बता चखरे का आजाद बना मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलता बहुत खैर खबर की सुननी जब करीब करीब आखिर के पैगंबर पर ईमान और कौन सुपर के शर का उन्होंने बड़ी का उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने मशहूर बड़े मन करे तब ईमान रसूलुल्लाह वदायन के अल्लाह ने बेनी अल्लाह तरफ दावत करे अल्लाह को वसराजन मुनीरा और दीवत खारा राम के मसे उम्मत अल्लाह को ले करना चिराग है तो तब जब मुसलमान अल्लाह को करे दाव अकाउंट हक की दाखिल जी ईमान ऊपर वाले में ईमान तान secara mengenal akhirnya besar kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khatim syariat yang jawab syariat ni, atau syariat yang seperti ini, atau dia mustahil kita ni, atau mana sesuatu
dah biar kita sudah nanti harus kita sebenarnya dan ada yang berapa sih ini lagi kalau tasdid sudah ini yang dah beribadah tasdid pusat tasdid pusat kita berbeda di belakang ini jannat hakni azab qabr hakni sirat dan hakni yang dah dari khabar kerana hakni aku tasdidkan atau kita cukup hukum ini kerana هذا حكم من عملكم أو كم شيء يجب من الكريم من الغاز تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق مسلم صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر روجر dari رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق پیغمبر باندې واجب او لازم دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق امت باندې هغه طاعت او خبره باندې معاون ځکه قرآن رسول الله دې خبره اعلان کړې ये खबरों का काम करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे इताअत अल्लाह के इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे ताबीर के चिराग करे होते इत्तिबा होते तारफ खबर सिरवा शई कुरान करीम की देश से आजाद देव ब्रिटिश करती और दहावी से अल्लाह ताला परिवारी अमर करी अल्लाह करे रसूल करे और अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताअत तरह زين تلاوي واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الله خبر حضرتكم بعمره او رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر حضرتكم بعمره لعلكم ترحمون تاسو شيء رحمه dan Allah taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat sebab kecil rahmat. Kalau ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Mukmin kita harus iman beri. Dan Allah khabar beri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar beri. और दान असाब खबर हो रही चले कि औलादानी चौलमानी उमरानी अल्लाह अमीर والأمر كي أطيعوا كلمات تكرارنا بسم الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بسم الله أطيعوا الأمر وبقول الأمر ولن تكن علماء تابداني أو يا أمراء تابداني حقا مستقر تابداني لنا أبي تابداني بأنا كي جكات الله تعالى تابداني موافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعت موافقون أما الله طاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعت مستقل لك عالم خبره خطا شغل طاعت عالم في معصية الخالق كان عبيد خبره باچا خبره حاكم خبره معصية خبره خطاكي معصوم نه عالم خطاكي معصوم نه الله ويج ولدم منكم تلوج أطيعوا بلکہ تاسو اسرار کرے معنا دا چې دا طاعت مستقل نه دي عالم او یا عبيد بلکہ الله طاعت سره خبره موافق کوي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر سره خبره موافق کوي بنا کلو لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مخلوق طاعت نشته خالق او معصية بطاعت بیا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اختلاف کو سبب انفراد سبب اور قیاس کو نظر پر بحقنا حتى رضا فردوه إلى الله والرسول الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم ترضي واپس کا اللہ کا واپس کول اللہ حکم کا واپس کول رسول الله صلى الله عليه وسلم کا خبر واپس کول دا وجود کی دعوت خبر آدی تو سے وہ پیسے کی اور هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم عبادت ہے سنت راجع داخل سنت تراجعوا كجري مسلم فتوت پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کی حبیب پڑھا کی شے اللہ وہ ذکر ہے کو ذالک خیر و احسن تقویرا اللہ کا کارنے بہتر ہے اور عاقبت میں حال بنے میں کھڑے
خير واتقوا اختلاف قرآن है तुम पास सरा झगड़ा पैदा हो गया सरा किसी को अल्लाह की किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اختلاف برسي ده واقعي هو ومن راسدانا او بدي خبر كده خبر داخله ده چې رسولullah صلى الله عليه وسلم ایمان ورو او الله ایمان ورو چې دا خبره ته وجوکو رسولullah صلى الله عليه وسلم خبره وکړه ته وجوکو احادیث ايات حدیث کتاب سرشته ايات الله کتاب کلام سرشته وو کتاب چې ورکا کوي کتاب چې نکوا نیکو کتاب چې دا شی واقعي ایمان ورو تسلیم یا خبري الله دې شي خبر ورکړي یا امري عمل کوي وکړي یا بدایي سلامت برشي دې خاص الله تعالی خیر و احسن تقویہ ہم دا بہتر کر دے اور دا عاقبت پہ حال بنے مسلمان ہر مسلمان دے ہر خبر ہے اختیار کی کہ عاقبت پہ حال بہتر ہے اور اللہ کا بہتر ہے اور کیا اللہ تعالی نے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ كتاسو دې په کومه خبره وګورئ دغه عقیدتو تاسو په سبا راوړئ استغفر کله بڑے انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم حق بجنا هغه احادیث دارو کا جامس په هغه ځان باندې عمل کا د سره چې هغه نه کړی دا نه ځان کو ساته دا دې الله تعالی أكرمه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون سوچے دا اللہ طاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعت کی اور دا اللہ نبی کی دا اللہ تقوی اختیار کی ويخشى الله ويتقي تصور طاعت دے طاعت اللہ و رسول اگر متصور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعت اللہ طاعت سره الله يريد رسول بني وبلا خبر ويخشى الله ويتقي ويريد الله تقوى الله الذي دا حق الله رسول الله سبحانه وتعالى پیغمبر نبی کنا اور دا میں کہ پیغمبر بادشاہ نے بات ضرور صحیح سره دې معنا دې چې پیغمبر حکم دی ورته خاطا به ترس خشیت او ویرا الله حق دی ويخشى الله ويتقي وطاعت الله حق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی Allah Yesus Allah beri Rasul beri Allah beri takwa ikhtiar ki saat berlalu usati faulai kaumul faizun hadar kesan hantri kamyab di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat ki aur dapat benar hak muraat ki kamyabi pratana kamyabi bade insan dan tahu benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aur di hak ताकि नूर पता दे करे तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताअती और तहादो ताबेदारी पर ताअत ومن يطع الرسول فقد اطاع الله सोची पैगंबर को बनी हकीकत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताअत क्या ताअत दे ومن يطع الرسول فقد اطاع الله सोची रसूल बनी दावत का हक से की फकत अल्लाह तहनीक सर अल्लाह खबरे वाला ज़कात वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू जो पैगंबर दास्तान सरावड़ी से करकड़ी की का वैनादा का फैले फखुदू अला अमरिकई वमा नहाकुम अन्हु फंतहू और जिस शिरा करकड़ी से पैगंबर दास्तान पर तो मुताबिक नजाम साथे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीवा मकसद खवज करे वाई तरुणी मा तरक्तुकुम मा प्रेमी जितना सुबह तो उसमें ये कैसे अब इख्तिलाफ न करें ज़रूर कि वो इख्तिलाफ के मखकरी को पता है actually فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم جكلا كده تحكم بكون جسر وسر سيجرا حكم عمري السورة الحق هذا أمر يدرون السورة وسر سيجي عمري هو رب العالمين رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبه ابتداء من بريد السورة وسر سيجي وسر سيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جسر وسر وسر عمري
وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه Cakap Allah sudah cerita mana kali tak kita sahaja. Kata mana kita sahaja kita akan berkawan dengan dia. Dan ini adalah syarat untuk ceritakan. Nak kau berkata, dan siapa tak akan turun dia. Sila berkawan turun boya, cuma dia berkawan. Narwa kau berkawan. Sahaja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tuhan anda, hak tadi. دار النبوي الله ينطق عن الحوائج وإلا وحي يوحى بس فرصته هنا كذا نخبر فايش نقري خبر كذي نخبر فايش وقت نقري تسجلوا قارئ على توينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر من أرده إقوى إلا وحي يوحى نقطع أشجع بينبر سوي مقرنا وحي نجدتكي زكاة إنسان بينبر حق بجنا كذا بدأ Zat kembali lagi kita anak kita kembali. Kalau anak tak bertawai ini kita tak tahu. Kita. Kalau maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa baca kali. Apa itu dunia kabar itu kita dunia kabar apa? Jangan dunia kita tahu dulu. Jangan selalu sana kenapa? Nabi kabar ada. Kata bisa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tahu kita sudah tanam beri. Kejut jadi jadi sih mewakili sih. Angkat kali tanam pun, tanam pun, angkat kali kejuri satu urusi, urusi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mana kita sudah dunia kau tak sendiri. Pas bayar dunia kau ni. Cukup hukum dan syariat ini serta mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umat ahkam Rasul bertabligh ke maksud ne izin diberikan Muhammad. Ketika Allah menukar ucapannya manusia ikan berbeda masuknya, pura-pura masuknya, pura masuknya, syarikat masuknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hak tadi, cakap nak hak adalah kita bersatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarikat baru, pura baru. Dalam waktu kita berapa tu baru dah sana syawal, sudah sana syawal, kabayan di sana syawal. Kurangnya di sana syawal. Dan iman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhak kena tahu ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli la ta'khudhu bima yuhyikum pembinaan dan Allah istijabah untuk Allah ahkam dari atau Rasul ahkam dari idza ta'akum bima yuhyikum kalau kita sudah tahu terkira sudah kita sudah Harus dikri, kita sudah pada ini hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup syariat awal dari akal insan kepada hayat di dunia iman. Kalau kita akhirnya jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahkam untuk mentebar hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami berita kamu berkali jika kabar ini hayat wujud dari insan kepada apa insan إصرار الحياة أو سعادة أو الإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شريعتي الله إذا تعاقب لما يحيي ترتيب كرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياتي دار لازم وما شو صحابي ما سوره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رفض هذا نص خاص تاني مسترد وبلا أو ما ذكره Awak betul apa tadi kita zada mungkin marifi. Kerana awak tak kamu sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istijabah itu berat. Di mana ada Islam hak diberi nak hak pada ini. Pemerintah juga awak tu tak apa kali ni. Hak istijabah. Allah syariat di hayat tersebut ini bukan beri iman. Cuma syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal ini. Apa syariat? किताब के अल्लाह पे नंबर नाजिल करे ने अगस शरीर है उनके लगाए उसकी कोई जरूरत नहीं ये रहते और अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतारफ वाली अता फरमाई बल हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम मोहब्बत
من وسطه أو دعا سر محبته منه زوجكم من دعا سر منه الله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. پیغمبر دې خلق ته وایا تاسو دې دعوه ساتئ چې الله سره محبت دعوه ساتئ فاتبعوني ته وایا چې زما خبرو پسې روان شئ زما پیروي وکړئ فاتبعوني زما پیروي وکړئ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله تعالى بنعمته لا تصل محبته واستاذ القلوب في خبرة إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سره محبت واجب دی لازم دی الله تعالی سره محبت لازم او واجب دی رسول الله صلى الله عليه وسلم سره محبت لازم او واجب دی لکه څنګه چې الله اطاعت دی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تخبر ذات اطاعت سره چې یو ځای دې کړه چې اطیع الله ورسول اطیع الله واطیع الرسول ومن يطع الله والرسول محبت هذه القطاع تخبر لبسا وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله يا عبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق تكرني أو ذا حق تكرني الله يجب الحق سنة تكرني الله في خبرت بيت رواية استعصوا الداران بلونا أو استعصوا أولاد وزامن استاسو هنا استاسو بميني أو استاسو قوم قبيلة وتجارة تخشون كسادها أو هذا تجارة تاسويني تكوتا نشي تجارة تبقى يا هذا يا هو كسادين وترضونها أو يا هذا تعلمون وكبرا وتسيبون زينا تاسو بخوين jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara mahabbat hubungan syar'i wajib. Allah Ta'ala mahabbat teruskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbat ومسلمان باندې بنده باندې واجب دی لازم دی چې پیغمبر سره محبت سره خو محبت معنا دا نه ده چې بس زما د پیغمبر سره مینه نه وه لکه ځینې خلک دا وایي بس د رسول صلی الله علیه وسلم محبت علامه دا ګڼي چې میلادالنبي ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي ته کومه ورځ وفات شوی دی مراجعه کېږي او هغه دا میلاد او دا عید او ميلاد يوم او رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات كده او اشعار سنه محبت خصوصا من احكام دي طرف الامه ترى تعرف من ايه ورقه تسمع وفات ورث بناو الله محبت على الله ده الصحابه ده كان كده المحبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديه امتنا او الصحابه وكده الصحابه والرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم محبت زياده جاوي خدمات فالنفس هاوي محبت اندازه داوا صلى الله عليه وسلم سر محبت ما ندارا جبتنا بيرودي انا خنايات ومسلم عربي تاسو دعوه ساتي راغي امتحان کار جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم جو زمان میں محبت واجب دے پیغمبر ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم احکام اللہ کا جاءت من شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر كريرا شو بتعمل يا ما سكت تراهم مثلا امام انا ده صدق امام كيف بده يعمل ايه معنى ده شو مسكه في تكرار لا عالم اجتهاد دي ترى بحق سيدي يا بحق يسيدي عالم خطأي وبينبر نخطأي زي بالإيمان كده داخل بينبر معصوم دي بينبر خطأي حتى الإيمان وده بينبر ده جو رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر के बारे खताकी है عالم खताकी मुझे तो काम पे तो सब सुना कमा पैसा मुशेरा दाते साथी प्रभाव की जानो मासूम ना पे तो बातें आके कि इमाम खताकी है عالم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर रात से दुश्वार सही सनद ताली साबित दुश्वार पे छोड़ जा محبت معنا دا چې دې ما ته سره نه کار دی ولې چې څه تکي مرمو محبت واجب دی د محبت دعوه انا ثابت دي شي شاهد د رسول الله صلی الله علیه وسلم
المؤمنين خبردار ويقولنا المؤمنان وإناث المؤمنان صفات إشارة إذا أؤمن الله ورسوله ليحكم بينهم جكر الله طرف دعوت بكيش كتاب الله حكم دے ورسوله والله رسول طرف دعوت بكيش كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فیصلہ داد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث دے داد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت دے یا یہ چم چار کی دے آسمان نظر ما کر کرے اسما مراسل کسی خبر نہ کرے اور زمن پمک کی رواج دے دا زمن در ولدی عن علي او تطلع رواج نہ آپ دے بکری خبر باتی استاد رواج خلاف کی رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابی اثار کی مسلمانے رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر علی اللہ وہی جو میں سے بتا دے یقول سمعنا واطعنا داوی جو نتا احکام مورد رسول الله صلى الله عليه وسلم محادث مورد واطعنا وزرد قبول بلد واطعنا الله اولئك هم المفلحون حتى كسان حقی کامیابی داد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا محبت معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مقصد خوانا کرے یا ہر اصل پاکستان بڑے چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پاکستان پراس کرے زبان کو دعوت پراس کرے جو تاس کچھ مومن کی دے دشی یہ معنی دا نہیں چھپرا مومن کی دے دشی معنی دا مستحق کر دینا لا یؤمن مومن کی دے دشی انا واجب حق دا دشی ادا کرے هذا ایمان چې په دغه واجب دی معنا د لا یؤمن دا نه د ایمان چې کوم ایمان په دغه واجب دی هغه دا هغه څه به نشي کېدلی ځکه علماء معنا کې چې کامل نشي کېدلی د دې شی معنا د سره سره دا چې معنا د مستحب نه دا کار دی او د کمال معنا دی چې کمال واجب چې هغه کمال چې هغه واجب دی نشي او کوم کمال معنا چې مستحب کار دی دا خبره خطا ولی اللہ تعالی قرآن سنت کی چکر ایمان نہ پکڑے دے جدا سره په کې دې چې هغه خبرو نه دی پکړې چې مستحق وي ځکه مستحق کار چې ورکه هغه مؤمن دی مستحق کار چې ورکه هغه مؤمن دی د شریعت استعاره چې په کې دې شي معنا دا چې ایمان هغه ایمان چې واجب دی په دغه هغه واجب ایمان درجه کدا ورسېږي حتی خدا حق یې تر دې چې څو تکرارونه سماسره مینه دې کارنا او دا نه ټول خلکونه سمانه باندې تکرار دي او دا اورات باندې تکرار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خلکونه تکرار دي دې سمانه معنا دا چې خبره وکړه اوس بدلتا معلومات دي اوس پته نه راځي ته ویل چې دا کار وکړیا هغه کار ناروا سید ته ویل ستاسو ابراهیم سبب ته وګرځید چې دا شی واخلې ما راځي اسلام او بابا پیسې راکړي نه ما راځي دایو ملک او وکاو هغه ته دا وایي ادا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم نه خرابي یاد ته بادشاہ حاکم ته دا وایي چې دا کار وکړه دا خرابي رسول الله صلی الله علیه وسلم خرابي بیا ټولنه وو مجتمع وو رواج ته خرابي نو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ساتي ستا ایمان هغه واجب ایمان غواړي هغه په دې ښکار کې چې دا ټول خبره ته نو وایي دا خبره ده ټول خبره ده دا وران خبره ده دا قوم خبره ده دا مرګ خبره ده او دا بچا خبره ده بچا خبره بلکې الله خبره مقدم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مقدم کې وانا متوقعين مني رسول الله صلی الله علیه وسلم صحاح دیو جنا حدیث علی البخاری عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مسلمان وهب خليفه امير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم توي كيف ما كان والله لا انت حب الي من والدي وولدي يا حمقرا هيك راه محبوبات ما تذكر اولاد او تذكر اولاد عليك الا بالنفس متنفس تكرامي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترغب پر اسلام محبت او سیدنا چې تردان اقرار کی چې دا مستراته پیغمبر پرګان دې عزت کرانی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب رضی الله تعالی عنہ وی چې دا پیغمبر دا مستراته عزت کرانی وی آل یا الله اس ایمان پر پرګی دا واجب ایمان پر پرګی
شيء تنفس كم تقدر تخبر داري معنا هذا صح وايش خبر داري وايش ده خبر خلاف إسرائيل تمني هذا بنيجي شو خبر هو ولا جو رسول الله صلى الله عليه وسلم داري إسلام من خبر عنا إسرائيل تبارك داري كتبوا عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي سامي ولا بس وايش بيني أنا بس كذا ويبتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرنا بس تقدر سكتوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويتسلم ذلك داخل الناس في إيمان كوي داخل الإيمان كي پیغمبر خبر تلقون كي داخل خبر فیصلہ كي فلا وربك أصحاب ربي قسم يدا ذات والے قسم كي بتوجيش فلا وربك لا يؤمنون بمؤمنا نشيك زيده ترديبري حتى يحكمك فيما شجر بينهم ترديبري جدا حاكم مقرر کی بتاوانے فیصلوں کی با قضایاوں با مسائلوں با خبروں کی تردیب مانے کے اختلاف باقی شویدہ جراب کی باقی شویدہ جراب کی باقی شویدہ بسرط سے دورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت حاکم کر دے تو وہ نگر صاحب اللہ وی بپرزاد قسم کی چپلا ورب لا یومن حتى يحكموا فيما شجر جتا حاكم مقرر کی بات قضایا کے اختلاف کی طرف دوی مانے اختلاف کی باقی بدین بھی آتا اختلاف کی ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بیر نفسوں کی رسول کے تقسیم میں حسین کا خبر نہ کتاب کی فیصلہ کریا جڑی کے تقسیم میں دام نے جو دی پر اپنی کے جڑی کے پتا کی جڑی کے خوشحال کرے جڑی کے خبر نہ دام میں ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت اللہ نے اعتبار کی ويسلموا تسليما دام کا بھی ہے جزا اللہ بالله ويسلموا تسليما اللہ خبر سا خبر ہوتا پورا معنی سا تسلیم ہوتا وہ بنا تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا جب محبت معنی دلل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر بانی من سبقو حقا امرو اللہ مقصد اللہ تعالیٰ سورة الحجرات کے وقولوا خبر بعض سرا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم اے مومنان اللہ کی طرف خطاب کی یا أيها الذين آمنوا معنی دادا اے مومنان کہ تم مومنین لا تم خبر جو سجدے کی نہ امر عملی کا تكتب الشيء نظام السنة الله اے مومنان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله حكم الله خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب الخبر من خطاب الاستواء لا تقدموا ديسي كده تشكي حج ديتشا قول ديتشا وينا حكم بمخي كواد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دوينا بدي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا رسول الله سبحانه او داد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې او هغه سره د مینې معنا ده چې لا تقدموا بين يدي الله ورسوله شاوینا اعتبار الله بحكم بالمقابله کی او رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم بالمقابله کی اعتبار صحابه كما ذكر ایمان برابر پیسې الله زکا دیوانی کی وتق الله الله ربی خبر مخاطب کوي الله سميع دی خبر اوري عليم دی کوي دی صرف عن خبر دی ته پیغمبر باندې کړه باندې ته پیغمبر خبر باندې کې کنه مخکې ته دا حق برعات دی او کنه کې حق برعات دی چې خبر د الله کلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریف مقابلتي نمخکې على واقعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وكفر يقول الرسول كذا باخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق نفسه فبلغنا ما نصرا فبديك من قرآن سكوريش الله حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله قرآن کی بڑیر زینوکی جو سے کڑے دے خبر پڑی تابعداری مکی فقر کامیابی داردا دار نجات داردا اور ہدایت داردا دار سعادت کو دے بہتے داردا تم خبر پڑی بچا خبر مقدم کوي او د سرګي وساتي د خبر او د خبر او د خبر او د خبر او قبلي تجارت او د بازاري او د خبر مستبتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر کامي او څنګه وګرامي
पर खरावत और इज्जत पर खड़े रहे जब अल्लाह ताला कर और तखताब गई उलमा में इसे तक खसलतुना और खसाइस आगे नंबर का खासकर के सेती जब आगे लगा दे अल्लाह का खिताब तकरीर बनाए तखताब गई मतलब से उधर वो चिया मुहम्मद नूर अंबिया बार की राजी या नूर बिन सलाम मिन्ना ए दुआ या आदम सुनम ता जम कर करना ए आदम तो साबिर जन्नत रूसी या मूसा इस्तफा का नास मेरे सारा के कलामी ए मूसा बात जब हो रिसालत का पैगाम को हम सब रख रहे या यहया मुझे किताब में हुआ या ईसा का मरियम आप जब तेरे नास तकलीफ में उम्मे का है में का नूर अंबिया उनसे करते या ईसा या मूसा या आदम या नूह अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब को मकाम किया अय्युहा रसूल बल्लिग़ ज़ालिका रब्बिका या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लका ए पैगंबर ए नबी या अय्युहल मुज़म्मिल ए जाबरात ताऊ के रिज़ाना या अय्युहल मुद्दस्सिर ए जाबरात ताऊ के रिज़ाना अल्लाह के पैगंबर से इसे उतना किया मुहम्मद अम्मा इखबार मकाम की जगह खबर जिक्र की बेसिक कुछ मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है वमा काना मुहम्मद अबा हरिन रिजालिकुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ के चार मान ले रखे रसूलुल्लाह इखबार मकाम की जगह खबर होती इधर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लेकिन खिताब मकाम के अदा किया है रसूल या अय्युहन नबी या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसीसा al-haqi khas imtiyaz ne वो बल हक डाले बड़ी इत्तेफाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुकर जिक्र शी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो और अल्लाह का हक के या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा ए मुमिनानो पैगंबर बनी दुआ में अलैहि सलाम में सहाबों के कलात नाज़िल शो सहाबों मुख्तलिफ गए अल्लाह पैगंबर वो खुदा भी जानते रहे जिसका पता है सलाम सका जो तशहद के दायरे अस्सलाम वालेकुम नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम तरीके करते हुआ लेकिन सलात अब दुरुद तरीका होता है हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा किताब में चला मुसल्ला मुहम्मद व आला मुहम्मद अगर मशरूब होता है अल्फाज और हदीस के मुकाबले जिन की असबात ये जरूरी है ज़रूरी अल्लाह मुसल्ला अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्फाज के मामूली इख्तिलाफ है हुक्म के अहादीस के साबित की तरफुल बेपुर के जहाज इला हर लफ्ज़ जाऊंगा हमारा तुमसे अहादीस के साबित अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़दार ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा बतबारे दुरूद हुए अब तो पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि मन सल्ला अलैहि